خزا خپل د خاوند د اجازت نه بغیر دغه مال استعمالولی شي، په الفاظ دیگر خزا خپل د خاوند نه غلا کولی شي یا نشي کولی. ډیره مهمه ضروری مسله ده. په دې حواله سره یو زنانه سوالوم کړل چې خاوند را ده چې بنیادی ضرورت دي د هغې خرچه را نه راکړي، پیسې نه راکړي، بنیادی ضرورت نه پوره کړي، آیا زه خپل د خاوند د مال نه چې کوم دی مال بغیر اجازت نه اخیستی شم، غلا کولی شم یا نه شم؟ یاد وساتئ د دې تعلق چې کوم دی د دې تعلق د حقوق العباد سره راځي. یاد وساتئ حقوق چې کوم دي د هغې دوه قسمه دي، یو قسم حقوق الله دی، یو قسم حقوق العباد دی. حقوق الله هغه حقوق چې کوم د الله رب عزت حقوق دي، مونځ شو، روزه شو، زکات شو، حج شو، قرآن مجید تلاوت شو، تهجد شو، نور چې کوم عبادت دي دې ته حقوق الله ویل کېږي، دا د الله رب عزت حقوق دي. او بل طرف ته حقوق العباد دي، یعنی د بندگانو حقوق شو، د مور پلار حقوق شو، دغه شانتي د بچو حقوق شو، د ښځې د خاوند حقوق شو، دغه شانتي د مور پلار او د رشتہ دارانو حقوق شو، د پړوسیانو حقوق شو، دغه ته حقوق العباد ویل کېږي. حقوق الله رب عزت خپل رحم سره معاف کولی شي، لیکن حقوق العباد چې تر څو پورې هغه بنده چې کوم بنده ته حق وهل چې تر څو پورې هغه نه بخلین او الله عزت تعالی نه بخي، دې حواله سره ډېر خلک د غلط فهمي شکار لري او د سستی شکار لري، د غفلت شکار لري چې په حقوق العباد کې انتهایی غفلت کوي او د نور چې کوم خلک ته چې سره حقوق وابسته دي هغه حق وي د هغې نه باوجود غد احساس نه کېږي چې د قیامت پر ورځ باندې به دا انسان بارانی سي او د دې بدله به زمانه اخلي، ځکه چې دا حق الله رب عزت معاف کوي چې تر څو پورې دا بنده معاف نه کړي. نو دغه شانتي د ښځې د خاوند چې کوم حقوق دي په دې حواله سره ګوره په حدیث شریف کې د دې پورې راځي، نبی رسول الله فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به په یو حدیث کې دا راځي چې د قیامت پر ورځ باندې به د ټول مخکې د ښځې د خاوند چې کوم حقوق دي په هغې حواله سره به سوال کېږي. نو که چېرې ښځې حقوق په آپس کې د یو بل حقوق ادا کړي نو دومره کامیاب وي، که چې د یو بل حقوق نه ادا کړي په هغې کې یو هم کمی بیشي کړي نو بیا به پکړ کېږي. نو بهرحال د په خاوند باندې چې ښځې چې کوم حقوق دي په هغې حقوقو کې نان نفقه راځي، یعنی ښځې له کور ورکول، دغه شانتي ښځې ته چې کوم دی خرچه پانی یعنی د هغې خوراک څښاک تنظیم کول، دغه شانتي د هغې د جامې پیزار تنظیم کول، دغه شانتي د هغې چې کوم بیماری ده د هغې علاج وغیره چې کوم خرچه ده هغه د خاوند په ذمه دي، دې ته نان نفقه ویل کېږي، دا بنیادي ضرورت دي، دا د خاوند په ذمه دي. لیکن یو نارینه دغه چې هغه دغه بنیادي ضرورت هم نه پوره کوي، په دغه کې اوس زنانه داسې چې هغو ته علاج نه پیسې نه ورکوي، بیماره شي نو علاج ته هم پیسې نه ورکوي، او یا دغه شان نور چې کوم بنیادي ضرورت دي په هغې حوالې سره د غفلت شکار وي او حق نه ادا کړي. نو په دغه حوالې سره نبی علیه السلام خاتم یو صحابیه یو زنانه راله او نبی علیه السلام ته فرمایل چې زما خاوند چې بنیادي حقوق دي هغه نه ادا کړي، یعنی زما او زما د بچو حقوق نه ادا کړي، چې کوم بنیادي حقوق دي هغه نه راکړي. نو نبی علیه السلام هغې ته اجازت ورکړه چې بنیادي حقوقو دپاره ته د هغه د اجازت نه بغیر د هغه مال استعمالولی شي، لیکن د ضرورت په مقدار، یعنی چې څومره تا ته اجازت دی چې څومره ستا هغه حق جوړېږي بنیادي حق. نو په دغې حوالې سره بیا د احتیاط پکار دا دی چې تا ته اجازت میلاو شو ستا بنیادي حق نه ادا کړي او ته خپل د خاوند اجازت نه بغیر مال راخلي استعمالي، ظاهره خبره ده هغه ته اجازت میلاو شو، لیکن په هغې کې بیا چې کوم دی د حد نه تجاوز نه کوي چې بھائی ما ته اوس اجازت میلاو شو زه چې اوس څه کوم هغه به کومه، داسې نه ده، بلکې د مال دا د ښځې په ذمه دی چې د هغه به د خاوند په مال کې چې کوم دی خیانت نه کوي، د هغه په عزت کې به خیانت نه کوي، دغه شان دی د هغه په بچو کې به خیانت نه کوي، د هغې تحفظ به کوي، دا د ښځې ذمهداري ده. او د هغې نه علاوه د خاوند هم دا ذمهداري جوړېږي چې خاوند الله رب څومره وسعت ورکړي، څومره د هغه تنخواهي، څومره د هغه د آمدن ذرایع، نو بیا هغه له پکار ده چې هغه وسعت هم وکړي په کور کې، څه دا نه ده چې هغه به بالکل فکس دغه د کړی چې بھائی دا ما ښځې ته میلاویږي، د هغې نه علاوه نه میلاویږي، چې څومره الله رب عزت وسعت ورکړی هغه د خپل کور والا باندې خرچه کوي، راوړي دي په خپله دې خوري، خپل په ښځه په بچو باندې دې خوري، نو دا بهترینه صدقه ده. دې سره به په کور کې چې کوم دی خوشحالي هم راځي، دې سره چې کوم دی د ښځې د خاوند په آپس کې به محبت هم پیدا کېږي او ښځه چې کوم دی هغه مزید مخلصه کېږي خپل د خاوند سره، او مزید چې کوم دی د هغه چې کوم حقوق دی د هغې به خیال ساتي، او دغه شانتي په کور کې به امن و سکون وي او د هغه په پوره خاندان باندې به د دې اثر پرېوځي. او که چېرې خاوند رالېږي هغه د یوې خبرې چې کوم دی د یوې پیسې چې کوم دی هغه حساب کتاب کوي، په دغه حوالې سره کنجوسي کوي، او چې څومره الله رب عزت وسعت ورکړلی د هغې وسعت نه هغه کم خرچه کوي، نو بیا ظاهره خبره ده په داسې پیسو کې بیا په داسې مال او دولت کې چې کوم دی خیر و برکت نه وي، او د هغې سره بیا نور هم تنګي راځي. بهرحال دا یو ضروري او مهم مسله وه، امید کوم چې مسله مو په سمجھ کې راغلي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.